أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتوالدوا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مندورونو دانن چ دلته دا کم مبارک اجتماع جوړه ده دا تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د یو محترم رور جناب عبدالغیور صاحب د واده د خوشحالی په سلسله کې جوړه شوې ده. رونو دا د رب العزت یو ډیر لوی احسان دی او د خدای لویه پیرزونه ده چې چاله خدای پاک خوشحالي راولي او پاغ خپل خوشحالی کې د نیکۍ د مجلس د جوړولو توفیق ورکي. غم او خوشحالی دواړه د الله په اختیار کې دي. په دنیا کې په انسان که مصیبت راولی دا ام الله راولی، که بیماری راولی دا ام الله راولی، که غم راولی دا ام الله راولی، او که په انسان باندې خوشحالی راولی او خادی راولی دا ام الله راولی. مسلمان هغه مسلمان چې دا هغه په الله ایمان دی، هغه له پکار دی چې په غم او خوشحالی دواړو کې هغه کار وکړي چې په کم خدای خوشحالیږي. نو رب العزت چې ته خوشحاله کې داسې مجلس جوړ کې لکه دا نن چې دلته جوړ دی. ګوره ټولې د خدای او د رسول خبرې دي، د خدای پاک او د هغه د ښکلي رسول صفتونه دي. نو چې یو سړی په خپله خاده کې دغسې پروګرام جوړ کړي، دی داسې وایي چې خدای تا زه خوشحاله کړم، زه به هم په دې خوشحالی کې تا ځان سره شریکوم، تا به هم خوشحالوم. نو خدای پاک به دې خاده کې نور هم خوشحالی ورله پیدا کړي. او ډېر روڼی چې هغوی په خپلو خادو کې ناروا کارونه شروع کړي.
اغی پکی وی سیارونه فلمونه ډمې او سرودونه هغه کارونو کی چې کم باندې الله خفه کیږي. د دې داسې مثال دی چې خدای تا خو زه خوشحاله کړم، ماله خو دې خوشحالي راکړه، خو تا به زه دې خپله خوشحالۍ کې نه خوشحالوم، تا به خفه کوم. نو چې د یو سړي سوچ دی چې زه خدای خوشحاله کړم خو زه نه خوشحالوم، ځکه په دغه نارواو څیزونو الله خفه کېږي، نو بیا وروسته خوشحالی د خدای په اختیار کې دي. هغه خادي بیا د خوشحالی په ځای په غم بدله، وروسته بیا په هغه خادی کې خوشحالي نی. سړی خپه، ښځه خپه، رشتہ داران خپه، او وروسته بیا ټول مسلمانان او اقربه او رشتہ داران په یو لوی غم کې مبتلی. نورونو خپل خاده او خپل خوشحالی چې در باندې خدای راولي، په هغې کې کوشش وکړئ تاسو چې ځان سره خدای خوشحاله کړئ. نو نن زمونږ د دې کشر رو غیورجان صاحب خادي د واده دی، او خدای په ډېره خوشحالي راوستله، ځکه د واده او د خوشحالۍ لویه خوشحالي. نو دی پکې دا کوشش وکړه چې مونږ په دې کې داسې مجلس جوړ کړو چې په هغې الله خوشحاله شي. نو خدای پاک دې ردی دا خادي بختوره کړي، الله دې پې دوی خوشحاله کړي، او په راتلونکي ژوند کې د خدای پاک په دې خوشحالو کې دوی له نورې خوشحالۍ پیدا کړي. رونو د دنیا دا سلسله او دا نظام دا د انسان نه روان دی، زمونږ د انسانیت دا نظام. حضرت آدم علیہ السلام او داغه بی بی حضرت حوا علیہ السلام خدای پیدا کړل، او داغی د دواړو نه خدای پاک داغی نسب جوړ کړ. څومره چې تاسو تر قیامته پورې وینئ، تر اوسه پورې وروستو دا ټول د دقه دوو انسانانو د آدم علیہ السلام او داغه د بی بی حضرت حوا علیہ السلام اولاد دی. سپا یو وطن کے و سپا بل وطن کے، دا چا رنگون سپینا و دا چا تور، سوک عرب دے و سوک عجم، سوک مسلمانان دے و سوک کافران، لیکن ټول پیدا دا یو انسان ندی، او ټول مخلوق دا یو اللہ دی، او ټول بندگان دا یو رب العالمین دی، او دا ټولو پیشی و دا قیامت پا دغا میدان کے دلوے خدای پا دربار کی کیگی. قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی اے خلق دا اللہ نو یرے گے، اگا خدای چی تاسوی دا یو نفس نا پیدا کرے، خلقکم من نفس واحدت چی اگا دا آدم علیہ السلام وجود دے، وخلق منها زوجها او دا آدم علیہ السلام نے داغه بیبیم پیدا کړه. آدم علیہ السلام چې کله خدای پیدا کړ دی ودشو، نو په خوب کې خدای پاک دا ګسه پخته راوسته، او دا غینه ورته بیبي پیدا کړه حضرت حوا علیہ السلام. وبص منهما رجالا کثیرا ونساء، بیا د دغه آدم او حوا د دواړو نه خدای پاک ډیر سړی او ډیر ښځې خورې ورې پیدا کړي. دا خدای پاک د انسان نسل جوړ کړ. د هغې لپاره خدای پاک مختلفې طریقې جوړې کړي دي. زمونږ په مسلمانانو کې او خصوصا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې د نکاح د ښکلې مزیداره طریقه جوړه ده. یو الک او جینۍ چې کله واده کوي، دا دواړه په یو بل ارامي، یو بل ته کتل ناروا وي، یو بل له لاس ورکول ناروا وي، یو بل سره په یو ځای ناسته او پاسته ناروا وي، یو بل سره خبرې اترې ناروا وي، او لویه ګونۍ. او چې د نبی علیہ السلام د وینا او د خدای د وینا مطابق د دواړو منځ کې د نکاح عقد وشي، په یو 2 منټه کې دا د نکاح عقد کیږي.
بیا د دواړو خبر یو بل سره جیز شوې، دواړه یو بل لروا شو، یو ځای د دواړو ناسته جیز شو، یو بل سره لاس اوړل جیز شو. دینه دا اندازه ولګوئ رونو چې زمونږ د انسانانو د سړو او د ښځو یو بل سره نزدېکت دا بې د خدای او د رسول د خبرې نه بلکل نه کېږي. زمونږ تعلقات به ټول د خدای او د رسول د خبرې مطابقي، او زمونږ ژوند او زمونږ خادي دا به په هغه طریقې کومه طریقه چې مونږ له د خدای ښکلي رسول د الله په وینا جوړه کړې ده. رونو واده چې سړی کوي په کومه طریقه به سړی واده کوي، او بیا واده به کوي چا سره، دا دوه خبرې ستاسو مخکې عرض کوم. په کومه طریقه به سړی واده کوي، او د سړي دپاره او د ښځې دپاره د کم ملګري انتخاب پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ښکلی صحابي دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه. دی فرمایي چې ما ته نبی علیہ السلام د واده اصول خول، نو وی فرمایل چې تنکح المرأة لاربع، سړی چې واده کوي او یو ښځه په واده اخیستلی کېږي نو څلور مقصد د سړي په لاس کې. د هر سړي یو سوچ چې زه کومې ښځې سره واده وکړم، د چا لور وکړم، د چا خور وکړم. نو نبی علیہ السلام د خپل مبارک صحابي ته فرمایي چې څلور خبرې د سړي په زړه کې یا د سړي د رشته دارانو په زړه کې وي. لمالها بعض خلق دې دپاره واده کوي چې داسې ښځه په نکاح والم چې هغې سره ډېر زیات مال او دولت راشي، ځمکه ورسره راشي، کور ورسره راشي، یا د واده دا چې کم سامان د جهیز دا لوښي لرګي دا ورسره زیات راشي. بعض خلق دې دپاره ټوپونه وایي. ولجمالها بعض خلق ډول پسې ټوپونه وایي، یره که مال ورسره نه می پروا نشته، خو چې دا کومه جینۍ په نکاح اخلم چې دا ډولۍ وي. د هلک هم دا سوچ او د هلک د مور او پلار او د خویندو هم دا فکر او سوچ. ولحسبها بعض خلق دا سوچ که یره که مال ورسره نی، ډول او جمال نی، خو چې حسب او نسب یې ښي. کمانه څوک تپوس وکړي چې تا واده کوم ځای کړی دی، چې زه کوله وویلی شم چې د پلانکي کاکا لور مې کړې ده، د فلانکي خان، د فلانکي نواب، د فلانکي سړي یو لوی نسب زه یادولی شم چې د هغه لور ده او د هغه خور ده. او بعضې خلک چې واده کوي د هغې ښځې سره کوي چې هغه دینداره لدینها، یاره که ډول یې نی پروا نشته، که مال یې نی پروا نشته، روزي به الله ورکوي. که حسب او نسب سنی اس پروا نشته. د هر کور سره چې تعلق لري ټول د آدم علیه السلام اولاد دی، خو یاره چې دین پکې وي. دین څه ته وایي رونو؟ مونځ کوي، روژه نیسي، د خپل حیا او د خپل وجود خیال ساتي، د ستر پابند دی، خپل ځان محفوظ ساتي، اخلاقی خی، عقیده خی، عملی خی، کرداری خی. نو څلور خبرې شو، مال او جمال او حسب او دین. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره رضی الله عنه توس خی چې کما یو ته په نکاح والا فرمائی فاظفر بذات الدین تربت یداک. اے ابو هریره لاس دې په خاورو کې ککړ شه. دا د پیغمبر علیه السلام غدمین خیره وي. لاس دې په خاورو کې ککړ شه. ته ګورې که ښځه کې دا نور څیزونه پرېږده، فقط دین والا ښځه په نکاح واخله، چل دینداره ښځه وکړه. اوس که دینه می او ماله می او حسبه می خو ډېره خبره، څلور واړه یو ځای شي ډېره ښه ده.
درې صفتونه یو ځای شي ډېره ښه ده، دوه صفته یو ځای شي ډېره ښه ده. خو که داسې ښځی چې ډېره زیاته دینداره ده، پاک دامنه ده، د سنتو متبعه ده، او یره ډول نشته، حسب نشته، مال نشته، دا نور درې بیا پرېږده او دی دین پسې ولګه. دارونو زمونږ معاشره کې که تاسو نظر وکړئ او سوچ وکړئ، د چا په نکاح کې چې خدای دینداره ښځه راوستي، د هغه جون جنتي جنت. دا حقیقت دی. ګورئ د خدای ښکلي رسول دروغ نه وایي، رښتیا وایي. او که د چا په جون کې په مرګرتیا کې خدای بیکاره ښځه راوستي، بد اخلاق او بدخوی او بیدینه، یقینو کې د دنیا دا جون په جهنم او دوزخ دی. روزانه جګړې، په کور کې قرآن نه ویلي کېږي، مونځ نه کېږي، د بچو خوی خراب، ګاونډیانو سره جنگ جګړې، سخر خواښې سره جنگ جګړې، دې نه لوی دوزخ په دنیا کې بل کم دی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام په دې وینا عمل وکړ. نو خدای پاک داسې بیبي ورکړه چې هغه د دنیا لپاره یو نمونه وګرځېدله. ده یو فیصله کړې وه حضرت ابو هریره رضی الله عنه، احادیثو کې راځي چې زما په کور کې به داسې وخت نی چې په هغې کې د الله عبادت ونشي. دا لویه خبره. د شپې به هم زما په کور کې د الله عبادت کېږي، او د ورځې به هم زما په کور کې د الله عبادت کېږي. نو د ورځې خو الحمدلله زمونږ په مسلمانانو په هر کور کې هم د خدای عبادت کېږي، خو د شپې اکثر کورونو کې خلکو دي د دا شپه په درې ځایه تقسیم کړې وه. درېیمه حصه کې به د الله عبادت کو. نو چې دی به کله وده کېده نو غلام به یې پاس او وینځه به یې پاس ولوي او ستاسو د الله عبادت شروع کړي. درېیمه حصه به هغې د الله عبادت وکړو. چې هغې به ستړي شو د کېدل به نو بیبي بیا ورله پاسوله چې دا د اخري درېیمه شپه سته د الله عبادت وکړو. درې حصې شپه تقسیم کړې وه، یو شپه کې ده، یو کې مریان او غلامان، او په یو شپه کې ښځې. دا به یو شان د ده په کور کې وي چې د ما په کور کې داسې وخت یو سیکنډ یو ساعت تیر نه شي چې په هغې کې د الله یاد نه شي. نورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق که څوک د ښځې انتخاب کوي، رور لا یا زوی لا، هغه د کوشش وکړي چې داسې ښځه په نکاح واخلي چې هغه دینداره وي. د دینداره ښځې چې سبا اولاد او بچی پیدا شي هغه به هم دینداره. د مور د هغې خو د انسان دپاره لومبۍ مدرسه ده. ماشوم چې لومبۍ سبق وی په کوم سکول کې وی؟ د مور په غېږ کې وی. د مور د غېږ د دې ماشوم دپاره سکول دی، مدرسه ده او کالج دی. نو که مور دینداره یو نیکی په یو ښه سکول کې تربیت حاصل کړي، او که مور بدعملی بېدینی نو سکول خراب دی، د مور مدرسه خرابه ده، د ماشوم تربیت به د اسلام نه خلاف کېږي. ماشوم چې لوی شي دی به هم بېدینی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرام هم په دې اصولو عمل کو. جن بدیدارو فحاشی او بدعملی او دا فتنې نه وي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا هغه بد عادت و چې د مدینې منورې په کوڅو کې به چکر لګاو او د خپل رعیت حالات به معلومول چې څوک اوږې دی، څوک نار دی، څوک موړ دی، چاته څه ضرورت دی. یو ځل حسب دستور د مدینې منورې په یو کوڅه روان دی، چکر لګی. یو ځای کې ودرېد، د دوو ښځو جنګ یې واورېد. په کور کې دننه دوه ښځې دي، اوس په جګړه دي. یو مور ده او بله لور ده، او دواړه د شپونکي په کور کې دي. دا چې کم کور کې جنگ شروع دا د ګډو او د چیلو د شپونکي کور دی. د مور او د لور جګړه ده. مور دی لور ته وایي بچې په دې پیو کې اوبه واچوه، لکه عام خلک چې پی ډېرئ نو اوبه پکې اچوي. لور ورته وایي نه مورې پیو کې اوبه اچول خو ناروا دي، او زمونږ امیر المؤمنین عمر فاروق اعلان کړی دی چې که چا په پیو کې اوبه واچول او مونږ ته پته ولګېده مونږ به وله سزا ورکوو.
دا غټه دوکه ده. مور ورته وی وی لورې دلته مونږ نه عمر څه خبرېږي، عمر دلته کم دی. لور ورته وی مورې که عمر نشته د عمر خدای خو شته که نه. دا لوی سوچ دی رونو ګورئ. که مونږ په زړه کې دا تصور قایم که چې مونږ یو ګناه کو او زمونږ یو لوی رب شته چې زمونږ دا ګناه ویني، چرته به هم څوک د خدای خلاف ونه کړي. یو ماتحته بابو د افسر مخکې د هغه خلاف نشي کولی، چې افسر یې نه بیا خلاف کوي. نو یو بنده به د لوی خدای مخکې څنګه د الله خلاف وکړي؟ خو که دا مونږ ګناهونه کوو دا ناروا کوو نو زمونږ تصور خراب دی، زمونږ ایمان ګنده دی، ایمان هم پوره نه دی. زمونږ د خولې خبرې دي چې مونږ خدای ویني، مونږ خدای ویني، مونږ خدای ویني، او الله زمونږ د دې ګناه نه خبرېږي. که دا تصور زمونږ په حقیقت کې پړه کې راغی چې زه کومه ګناه کوم د دې نه الله خبر دی، هېڅوک به هم ګناه ونه کړي. دا لور ورته وی وی مورې که خدای عمر مونږ نینی د عمر خدای خو مونږ یې نه خو رانه خبرېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله دا خبرې واورېدې کور ته لاړ، خپلې بیبي ته یې وویل د یو زوی حضرت عاصم رضی الله عنه وی دله دې زوی له به واده کو. بیبي ورته وی ډېره ښه ده کو به وله. وی ښه ما ولې یو جینۍ خوښه کړې ده، ته لاړه شه وګوره که هغه جینۍ واده شوي نی نو زما دې زوی له وغواړه. بیبي لاړه کور یې ورته خو چې راله وی جینۍ خو واده شوې نه ده او ښه جینۍ او دینداره معلومیږي، خو دا ده چې د شپونکي په کور کې د شپونکي لور ده او ته خو امیرالمؤمنین د مسلمانانو بادشاه. او یقینا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې خدای که مروب او دبدبه ورکړی چې مدینه منوره کې به ړقېده نو د شام د کسرا او د فارس او د روم ماڼۍ به خوځېدې. ته خو امیرالمؤمنین د نبی علیه السلام خلیفه، نو ستا زوی لم داسې جینۍ په کار ده چې د یو لوی مضبوط صحابي لوري، د یو لوی انسان، د یو والی او د یو مشر انسان لور او خورې. وی ښځې نورې خبرې پرېږده خو د جینۍ دینداري ما ته معلومه شوې ده. زوی سره هم خبره وکړو، بیبي سره هم اقه د شپونکي لور دیندار خپل زوی له په نکاح واغېشته. رب العالمین پکې څومره خیر پیدا کو اوس په دواړو کې. خدای پاک د هغه عاصم ابن عمر د عمر د زوی او د هغې پاکی بیبي په اولاد کې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه غوندې شخصیت پیدا کړ. دا د پاکی بیبي او د پاک انسان د نکاح برکت او خیر. نو چې سړی م نیکي او جینۍ م نیکی، وروستو چې څومره اولاد پیدا کېږي تر نوسو پورې دا به ټول نیکان او صالحان. او که هلک بدعملی او جینۍ بدعملی یا یو کس نیک او بل بدعملی، یقینو کې دی په خپلم بدعمل او چې څومره اولاد پیدا کېږي دا به هم ټول ګنده او بدعملی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده. د پیغمبر علیه السلام یو صحابی دی، جلیل القدر صحابی، او لوی جلیل القدر صحابی په دې ورته ویم چې د نبی علیه السلام په عشق ځان قربان. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د یو څو ورځو مسلمان دی، ډیر وخت د پیغمبر علیه السلام سره نه تیر شوی، یو څو میاشتې یا یو څو ورځې تیرې شوي دي، او د شکل نه بدرنګه دی، بې ډوله د رنګ نه تور دی، او تاریخ لیکي چې شونډې غټې دي، په مخ باندې غټې غټې دانې دي. ظاهر کې مخ یې خوبصورته نه دی، خدا رونو یاد وساتئ د انسان د خدای نزدېکت په رنګ باندې او په ډول او په حسن نه دی. ان الله لا ينظر الى صورکم، وی خدای ستاسو شکلونو ته نه ګوري. که شکل ته کتلی نو ابولهب به جنت فردوس کې ناست و، که په شکل جنت وی نو حضرت بلال ته به جنت بیا نه وی ملو شوی. حالانکه حضرت بلال رضی الله عنه له خدای څومره مقام ورکړی دی، ګرځي په دې ځمکه او د پیزار کشار نبی علیہ السلام په جنتونو کې وری.
نو رد ظاهر شکل بے ډوله دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغ او ډیر په فریاد او په جړا نبی علیہ السلام ته کېناست. جاړي نبی علیہ السلام. حضور پاک له خدای پاک داسې یو عجیبه خوی ورکړی چې د دې ټول امت دپاره د پلار حیثیت یې لرو. د حاجي صاحب محمد امین رحمت الله علیه دا شعرونه تاسو واورېدل چې د قیامت پر ورځ به اواز کی د محشر تګو ته. حاجي صاحب رحمت الله علیه څنګه دی بشیر جان صاحب د محشر تګو را پاسه چې د پغاړه د کوثر ناست مصطفی او چې کم وخت کې انبیاء کرام د سلم سلم اوازونه کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل امت دپاره د خدای په دربار کې دعاګانې غواړي. فرمایي انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد، وی ستاسو دپاره داسې یم لکه پلار د خپلو بچو دپاره. بهر کیف نبی علیہ السلام در صحابی راغی په جړا شو ورته او په ډېره جړا کې د زړه په سوز نبی علیہ السلام ته وی ای د خدای رسوله وی ما به جنت ځان ته پرېږدي، ما به د جنت حورې ځان ته پرېږدي، ما به الله ځان ته پرېږدي. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي لکه سعده دا ولې څه چل شوی وی که تا زما او د الله تابعداري وکړه جنت به دې م ځان ته پرېږدي او د جنت حورې به دې م ځان ته پرېږدي او الله به دې م ځان ته پرېږدي. او که زما او د الله تابعداري دې ونه کړه نه دې جنت ځان ته پرېږدي، نه دې خدای ځان ته پرېږدي او نه دې د جنت حورې ځان ته پرېږدي. چل سره ولې پریشان ہے؟ وی د خدای رسوله ما ایمان راوړ مسلمان شو، په کفر کې خلکو مانه نفرت کو چې زه مسلمان شوم ایمان مې راوړ ما وی دا خلک به مانه نفرت نه کوي. اوس هم مانه خلک نفرت کوي، نه را سره څوک یو ځای ډوډۍ خوري چې په کم جام و بوس کم په هغې څوک اوبه نه څکي، چا سره چې ناست یم څوک را سره یو ځای مجلس نه کوي، او که د چا نه لور خور غواړم څوک لور خور نه راکوي. نو زه په دې یریږم چې خدای دا خو تا ماله شکل را کړی دی، زما را دې شکل د وجې مانه خلک دا نفرت کوي. هسې نه چې د قیامت پر ورځ زما را دې شکل نه خدای ته نفرتونه کوي، ستا جنت رانه نفرتونه کوي او ستا د جنت حورې رانه نفرتونه کوي. په دې پریشان یم. نبی علیہ السلام او فرمایل نه که تا زما او د خدای تابعداري وکړه خدای به دې م ځان ته نږدې کړي. ګور ما وی د خدای نزدېکت په حسن او په ډول نه دی، جنت بر ځان ته نږدې کړي او د جنت حور م ستا دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي لکه دې خبرو نه خو داسې معلومیږي لکه چې ستا واده تړه کېږي. وی او صاحب واده ته مې کېږي خو ماله څوک لور خور کم ځای را کوي، ما سره څوک یو ځای ناسته پاسته نه کوي، لور خور به څنګه را کوي؟ نبی علیہ السلام آواز وکړي یو صحابي و حضرت په دا مجلس کې خو نو خو د پیغمبر علیہ السلام یو نږدې صحابي دی او ډېر زیات مالدار صحابي دی او د هغه یوه لور ده، یک تنها و ډېره حسینه او جمیله جنۍ ده. د بنو خزاعه قبیلې یو صحابي دی عمرو بن عوف رضی الله عنه. لور یې پیغله شوې و، نبي علیہ السلام ته یې ویلو چې زما لور پیغله ده که څوک یې په نکاح چاله ورکوي نو ورکړي. چې ده د واده فریاد وکړه نو پیغمبر علیہ السلام آواز وکړه عمرو بن عوف شته؟ صحابه وی نه د خدای رسوله کور کې دی، وی آواز کې وته بیا ده ته وی ته ورپسې لاړ شه د هغه لور ده او پیغله شوې ده، زما تا سره هغې د هغې نکاح وکړه، ورشه پیغام ورته ورسوه. دا صحابي حضرت سعد رضی الله عنه چې کله ورغی او د هغې عمرو بن عوف رضی الله عنه دروازې او ډبولا وله راووت، څه پسې راغلی؟ وی صاحب ستا لور پیغله ده. وی یو
تاویل فلسطین کې ورشه وګورئ تاسو وګورئ د فلسطینیانو اوسم حالو به وګورئ مونږ دلته دعاګانې ورته کوو چې خدای فلسطین مسلمانانو له برې ورکړي تاسو هم کوئ مونږ ټول مسلمانان یې کوي زړه م پې دردېږي لیکن تاسو په میډیا باندې او په اخبارات او په رسایلو کې اوسم وګورئ نو د هغې جینکۍ اوسم په پتلون کې ګرځي دا داسې که نه اوسم خدای ته توبه ونه وباسي د خدای د قهر په لپیټ کې دي او د خدای او د رسول وینا څه ده رب العالمین او د هغه د رسول وینا دا ده چې چېرته چا باندې عذاب راځي دا رده د عمل د وجې نه راځي ډېرې د خپل عمل نه توبه وباسي نو د خدای عذاب به ختم شي که مونږ زرها دعاګانې م کوو که مونږ زرها لګیا یو د خدای په در کې جاړو خو چې کم قوم خدای نیولی د جړا غلم پکار ده د یونس علیه السلام د قوم په سر عذاب راغی د قرآن وینا ده او خدای ته میدان ته ووتل او جړی جوړه کړه او چغې جوړې کړلې رب العالمین ته هغه راغلی عذاب ختم زمونږ د دې وطن یو ډېر لوی عالم دی مولانا شیر علي شاه صاحب زما د والد صاحب سره ډېر نږدې تعلقات دي هغه د دې بیت المقدس سفر کړی دی او یو خط ته هغه راغلی او په الحق رساله کې شایع شوی دی ډېره زمانه مخکې او وایي چې زه کله لاړم بیت المقدس ته دا لا د اسرائیلو په قبضه کې بیت المقدس نه دی راغلی ګیر چاپېر علاقې د یهودیانو دي خو بیت المقدس لا د مسلمان په قبضه کې وی زه چې لاړم بیت المقدس ښار ته نو ما د ښار د جومات سره خوا کې هوټل کې کمره ونیوه په دې خیال مې ونیوله چې یاره زه سار وختي پاسم او په دې جومات کې په لومبي صف کې مونځ وکړم دا چا دا خواهش بیت الله ته هم سړی لاړ شي کوشش کوي چې د بیت الله سره خوا کې لومبي صف کې ما مونځ وکړم وایي وختي پاسېدم وایي چې وختي پاسېدم جومات ته ورغلم د جومات دروازې ته چې ورنږدې شوم دروازه بنده ده مرکزي دروازه ساعت تیریږي او رڼا خورېږي او دروازه نه لر کېږي بلې له ورغلم ټولې دروازې بندې هلکې مې سودا شوه چې د جومات کې مونځ کېږي او که نه کېږي چا نه مې تپوس وکړ چې دا جومات دا دروازه کومه یوه ده وی چې مولانا صاحب هغې دروازې له ورشه اوس به امام صاحب راشي دا دروازه به کولو شي وی لږ ساعت انتظار مې وکړ یو ګاډی راغی اوږد موټر راغی او د هغې نه یو سړی راکوش د جومات سره خوا کې د گاډو د درولو ځای هغې کې ګاډی ودرول او چې کم سړی ته راکوس شو سګرټ یې په لاس کې دی سر یې سرتور دی ګیره هم خریلی ده او برېت یې هم خریلی دی مکمل سونا مونا چې څه ته وایي ګیره او برېت او سر ټول خریلی او لاس کې سګرټ دی او دغه پتلون د غاښې پرتوګې اچولی دی د ګاډي نه راکوز شو چابیان یې راوستې او جومات دروازه یې کوله وی ما ته هم داسې نیغ نیغ وکتل وی چې جومات ته دې کله ننوت زه هم ورپسې ننوتم اوس دې سګرټ راکاږي کش وباسي د سګرټ نه بیت المقدس جومات ته ننوت حیران خو شوم چې خدایه د جومات خادم ته وګوره ځکه دروازه خو چې څوک لوی خدمتګار او د هغه کمبخته نو دا سګرټ خو بار وغورځوه لا نور سره نیم خبر وی جومات ته چې ننوتم په جومات کې چې کم دا پوړونه قالین دا درې غوړېدلي دي د درو مخې ته د سګرټ د بورې د غورځولو هغه لوښي پراته دي چا کې نیم سګرټ پروت دی چا کې راکوټې پروت دی چا کې تشه بوره پرته ده او دا سړی نیغ ورغی سګرټ یې په دې لاس کې نیولی دی او لوډ سپیکر بټن لی ټق ورکه او بانګ یې شروع کړ یو ځل الله اکبر وی او یو ځل د سګرټ نه کش راکاږي بیا وی اشهد ان لا اله الا الله او د سګرټ نه کش راکاږي سګرټ هم خلاص شو او بانګ هم خلاص شو وی زه کېناستم او ډېر پریشان یم چې خدای د هغه جومات ته چې یو وخت زمونږ قبله وه
څه د پاسه 14 میاشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابو دې ته مونځ کړی. او اوس هم دغه جومات په فنا کې د هغې خوا کې د مقدسو او د لویو اکابرو او یو پیغمبرانو قبرونه دي، او یا پیغمبران محو خواب دیدل. او هغه جومات ته دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دلته د امام الانبیاء لقب ملو شوی دی. 1,40,000 پیغمبرانو ته نبی علیہ السلام دلته مونځ کړی دی، د دې نه تللی اسمان ملأ اعلی. بالکل طبیعت بدل شو. وی خیر ناسته دې کې لږ غرار وشو، یو بل ګاډی راغی هم د جومات د دروازې مخې ته ودرېد. چې مې وکتل د هغې نه بل یو سړی راکوش، هغه سره هم سګرټ په لاس کې دی، د هغه هم پټکې مټکې خو څه کوي، ګیره برید سر ټول خریلی دي، هم پتلون کې دی. چې راغی مې چې دا به مقتدي وي، چې څنګه رانږدې شو هغه بابا موسلی ته ور مخکې شو، هغه خطیب و امام و، او د هغه د موسلی خوا کې هغه له بیل یو لوښی پروت و، خپل سګرټ یې هغې کې کېښود. دغه یو کس اقامت وکړو، زه یو مقتدي شوم او یو امام شو، په 3 کسه مونځ وکړو، هېڅ څوک مانځله رانغلل. وی چې مونځ نه فارغ شو موټل ته ورغلم، بیره راغې ناشته یې راله راوړه. وی هغه بیره داسې ما ته نیغ نیغ ګوري، ما ته وایي چې ته یهودي خو نه ما ته وی ما ورته وی چې که زه ویم چې یهودي نه یم خو خبره خلاصه شوه، که ویم چې یم خو دا ډېره لویه ګناه ده، مسلمان به څنګه ځان ته یهودي و. وی ما ورته وی چې تا په څو پېژندم چې د یهودي. وی د یهودیانو هم غټې غټې ګیرې دي او ستا هم غټه ګیره ده، نو ما ځکه در باندې ګمان د یهودي و. مې چې خدای را دې ښار نه مې زر وباسه، د نبي علیه السلام د وینو د پیشنګویۍ مطابق په دې ښار د خدای غضب او قهر راتلو واله. ښځې چې مې پکې ولیدې نو ټولې ښځې نیم عریان روانې وې. دوکان کې چې کومه ښځه سودا خرڅوي هغه جنۍ ده، د هغې لوپټه او برقه نشته، د هغې مټې او پتونان ښکاره کېږي. د خدای قهر او غضب ګورې په یو قوم اسې نه راځي. ان الله لا یغیر ما بانفسهم ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تر څو چې یو قوم خپل حالت نی بدل کړي خدای پاکې نه تباه کړي، خپل ځان یې نی ټیک کړي نو خدای ټیک کوي هم نه. عذاب والا قوم بلاول خدای ته جاړي، تا نه دعا غواړي، صدقه دې کوي، خیرات ته کوي، ورسره دې رب العالمین ته وجاړي چې خدای تا زه رانیولې، ما نه غلطي شوې ده، ما نه ګناه شوې ده، نو خدای لاول خو زما د ګناه او غلطي معاف کې، بیا به یې نه کو وجاړه خدای ته چې ستا ګناه خدای معاف کې، دعا به دې قبول شي. نو په فلسطین ورشه وګوره اوسه پورې د خدای قهر او غضب نازل. ډېر مخکې اخبار کې ما یو فوټو کتو، 100 کاله مخکې اخبار مې کتای کې یو فوټو، او هغې ته اعلان دی لیکلی چې یو فلسطینی جینۍ په کاڼي باندې غزار کوي. لکه اخبار والا هغه فوټو کې دا خول چې دا یو مجاهده جینۍ ده، او تاسو ته پته نه لګي چې اوس هغې هغه خودکش حملې جینکۍ لګیا دي حملې کوي. قسم دی اوس مې هغه منظر یاد دی، دا هغه جینۍ هغه فوټو ته چې ما وکتل نا په پتلون کې و، مټې دومره ښکاره. نو ما وی خدای پاک به زمونږ دعاګانې د دې قوم په حق کې څنګه قبولې کړي. څومره فحاشي عریانیت او بیدینی چې د ښځو نه خورېږي. دا ښځې د سړو دپاره د ګناه جالونه دي، نبی علیہ السلام فرمایي حبایل الشیاطین ورته ویلي دي. د ښځې په ذریعه باندې شیطان د سړو ښکار کوي، څومره چې دا سړي ناروا کوي او حرامو کې مبتلا دي. دې کې ګورئ که تاسو اندازه ولګوئ نو 50-60% به د ښځو کردار وي. جامه به ترې غواړي، هغه جامه به د سړي په وس کې نه، نو په حرامو به مجبوره شي. ښه کور به ترې غواړي، به د سړي په وس کې نه، نو په حرامو به مجبوره شي. ښه خواهشات به ترې غواړي او د دنیا آرایش سامان به ترې غواړي، د سړي په وس کې به غني، په حرامو به مجبوره شي. بنیاد یې ښځه ده، د ښځې مکر او فریب او دجل. او لوی لوی خلق حضرت آدم علیہ السلام
د جنت نه چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي، د بخاري حدیث دی، د څه د وجې نه د جنت نه راغی؟ د حضرت حوا رضی الله تعالی اگر چې د خدای طرف یو مقدره حدیث کې راځي لولا حوا لم تخن انثى قط، حدیث کې راځي. د هغې نه پس تاسو اندازه ولګوئ د بني اسرائیلو حالات وګورئ. لوی لوی اکابر او اولیاء د ښځو په گرفت کې راغلي، لوی لوی اکابر. بني اسرائیلو کې یو نیک سړی تیر شوی، یو بزرگ انسان. هلته د ښځو مکر او فریب درته دې دپاره درته وایم چې تاسو د خپلو خویندو میندو د ښځو اصلاح وکړئ، او د مکر او د فریب او د ډېرو مشورو نه به یې ځان ساتئ. یو ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی، هغه ته الهامن یا د پیغمبر په وساطت خدای پاک دا خبر اړه ته واچوله چې ستا به 3 دعاګانې خدای قبلوي. ته چې کمې دعاګانې غواړې 3 دا به دله خدای هغه قبلوي چې ته څنګه غواړې. اوس موږ دعا کوو نو خدای پاک دعاګانې قبلوي، خو په مختلفو شکلونو. دا خو نیک سړی و، دا نیکان خلک سادهګانه مې ډېر د دنیا په دې ویتو چیتو په دې لانجو مانجو ډېر نه پوهېږي. چې کور ته راغی بي بي ته یې الوې چې ښځې ما ته خو دغسې حالات معلوم دي چې زما 3 دعاګانې خدای پاک قبلوي. اوس به په مشوره کښېنو 3 دعاګانې به د خدای نه وغواړو. دا ښځه ورته وایي وی سړیه داسې کار دی چې 2 دعاګانې ځان له وغواړو، یو پکې ما له وغواړو. خاون ورته وایي دا بوډا بابا نیک سړی دی، بزرگ دی، وی ښځې ته به اوس څه ګن غواړئ؟ خو د خدای نه به جنت وغواړو، د خدای رضا به وغواړو، د دنیا ښکلی ژوند به وغواړو. وی نه سړیه په هغه 2 چې د خدای نه ته څه غواړې غواړه، یو به خامخا ماله غواړې، زما در باندې حق. وی ته څه غواړې؟ نو د ښځو مطالبې تاسو ته خپله معلومېږي. وی زه دا غواړم چې ما خدای پاک واپس د 1400 کالو پیغله کړي، دا ټیټه ملا مې خدای رانیغه کړي، دا غاښونه چې مې د خولې نه وتي دا له خدای واپس برابر کړي، او شکل مې خشته او مزیدار شي. دا فطري تقاضا ده د ښځو حسن خو د تعیش دې سامان ته نه ګوره، پوډر او سرخي او دا قسم قسم نخرې. د سړي په واده که تو ګورې د هلک په واده به 2 روپۍ لګي، او د ښځې په واده باندې به په زرګونو روپۍ لګي. په یو جوړه کې هم د ښځې واده کېږي، خو چېرته تاسو لیدي چې د ښځې په واده کې 2 یا 3 جوړې پوره شوي؟ په سلګونو جامې او جوړې، او یو جوړه د زرګونو روپو. دا فطري تقاضا ده، حالانکې قمقلم دي. په 500 او 600 روپۍ جوړه جامه به والي، او چې پردي واده له لاړه شي نو هغه غټې لوجې به په لمن کې راواچي، کور ته به یې یوسي، او بې شرمه خولې به پې بیږي په پردي واده کې. او د بدقسمتۍ نه زمونږ د سړو ډوډۍ مخکې د ښځو وروستي 2 بجو ته 1 بجې ته د ښځو ډوډۍ ورسي، او بیا هغه غوښه مخه ته خلاصه شوې خوټ کېدلې لوجې وله پخېږي. تندیله او مخله خو ګوتې وړي نه، هلته یې ځان له 2 نمبر مخ جوړ کړي، که رومال وله وړي خو هغه قصه پسې خرابېږي. قمقل شی دی جي. نیکانې ښځې ښه ښځې دي، خو اکثریت ته ښځو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده. دا دې لپاره درته وایم چې تاسو په دې دجل او فریب او مکر کې مبتلا نه کړئ. هن ناقصات عقل و دین، پیغمبر علیه السلام فرمایي وی عقل ام ناقص دی او دین ام ناقص دی. وی صاحب دا عقل ولې ناقص او دین ولې ناقص؟ وی عقل خو ځکه ناقص دی تاسو ته پته نه لګي چې د 2 ښځو ګوی د یو سړي برابر، او دین ځکه ناقص دی چې ډېر وختونو کې داسې وختونه په زنانه راځي چې خپل مونځ او روجې پکې نه نیسي، مونځ پکې نه کوي. وی جنت ته چې لاړم، دوزخ ته چې لاړم، دوزخ مې ولید نبی علیه السلام فرمایي نو اکثر پکې ښځې وي. دوزخ کې اکثریت ته ښځو. بیبیانې دې تپوس کوي د خدای رسوله دا ښځې ولې زیاتې دوزخ ته ځي؟ وی بکفرهن، دوی ناشکره دي. وی یکفرن الله، وی د خدای ناشکره دي. وی نه یکفرن العشیر،
د خاون ناشکری کوي. نبی علیہ السلام فرمایي او د خاون څنګه ناشکری کوي؟ وی لو احسنت الی احداهن الدهر، وی کټوله زمانه ښځې سره ښه سلوک وکړي، جامه پیزار چې د هغې خواهش سی اوله راوړئ ټوله زمانه، ثم رأت منک شیئا او بیا دومره غلطي در نه ردی ګوتې د بند دومره وویني، دومره لږه غلطي، نو څه وی ما رأیت منک خیرا قط، یې سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چې تاړو خیر نه دی لیدی. دا نبی علیہ السلام فرمایي 1400 کاله مخکې. ناشکره شوې د خاون، نو ناشکري پکې ډېره زیاته ده. او د حسن طلب او د ښې جامې او جوړې دا د ښځو فطرت دی. نو ما دا سوال د خدای نه وکړه چې ما خدای پیغله کړي د 1400 کاله. دا خاون ورته یې سړي ښځې د مرګ په غاړه تم ولاړې او زم ولاړې، نیک بخت چې د خدای نه به د خدای رضا وغواړو، جنت به وغواړو، نیکان صالحان اولاد بچي، داسې قصې پسې به وغواړو. دا ته څه کوي؟ وی نه بس ته په دې دو دعاګانو چې څه غواړې خو ماله به دا یو غواړې، زما د باندې حق. سړی یې مجبوره که سړی د ښځې نه مجبوره؟ خدای ته سوال وکړي خدای 3 دعاګانې خو ته قبله یو د ماله د ښځې دپاره قبوله کړه. دا پیغله که د 1400 کالو جینۍ، خو چې داسې جینۍ شي چې د دې نه خوبصورته بل پرې علاقه دنیا کې دي. خدای وعده کړی او مقصد ته جوړه شو چې جوړه شوه څو ورځې تېرې شو چې تېرې شوې اوس دا د خپل خاوند ته وایي بوډا بابا ته چې سړیه یو فیصله کړه. ښځې بیا څه وی؟ وی داسې کار دی چې ما ته مو ګوره او ځان ته مو ګوره، زه پیغلم او جینۍ او ته دا او یا اتیاو کال وی قبر کې د خپې ویزان دي، ما پرېږده چې ته بل ځوان خاوند وکړم او ته ځان له چې ته بله ښځه ګوره. قمقل شی دی ما درته وایي. بوډا بابا ورته غوسه شو، نیک سړی وی ښه دا دعا ما دې دپاره کوم، تا به اوس زه پرېږدم بل خاوند به کې او زه به ځان له بله ښځه ګورم. په انسان خو دا غوسه راځي فطرته، خیرې یې ورته وکړه، هغه دویمه دوا استعمال کړه. وی خدای زما دا ښځه دا غزول حال نم بتره کړي، مخکې چې څنګه و چې ښه بوډۍ شي، ښه په بد شکل شي. غوسه شوه چې ستره د ښکلي شکل د وجې نه اوس په ما نخرې کې ودرېږه چې دا شکل درته اوس برابر کړه. هغسې ته جوړه شو چې ته جوړه شو اوس یا سړیه دا دې رانه څه جوړ کړه، په ټوقه پېږې او که نه پېږې، دا ما نه څه جوړ کړو، غوبل یې ورسره جوړ کړه. هلته کې زامن راوچت شو، بابا زمونږ د مور باندې څه نخرې دي جوړې کړې، کله تېر 1400 کال او کله د اتیاو، تا دا بزرګي او عبادت دې خبرې ته ورسو. هلته اوښیان ورپسې راغله، لغي غوبل جوړ کړه، زمونږ د خور نه دې څه جوړ کړه. دې غریب په دوه کې حیران دی چې خدای دا څه غلطي وشو. وی ښه خدای پاکه بس هغې وایي چې هغه مخکې څنګه واغسې هغه 14 کلنې په شرق غورځوه خو چې دې غم نه خلاصه شي. وی خدای چې بس مخکې څنګه وه هم هغسې که دواګانې 3 واړه لاړې او ښځه همغسې پاتې شو. دا د ښځو دجل او مکر او فریب. مشوره به ورسره کې ګورې، دا نه چې مشوره به نه کې، خو بیا چې فیصله کې نو د خدای او د قانون د رای مطابق به فیصله کې، او به تا ته وی لاړ شه شابه سړیه شابه لاړ شه، هله دا ماشومان ټوله ورځ د پردو کوڅو کې دغه بلا پسې ګرځي، یو ورته چې ته را پیدا ته به تلې یو غټ ټي وي به دې په اوږه کړی او کور ته به دې دا ماشومانو له نه ګوري، ماشومان خو پردو کوڅو کې ګوري، دی ورته خپله ضرورت په ناروا به سر یې ګرځې به دا تاسو بنیاد ولټوي. قسم دی دا زمونږ دا پښتانه خو ډېر ښه دي، ډېره ګزاره ده پکې او ډېره حیا ده پکې. تاسو لاړ شئ وګورئ سړی لکه د نوکر غوندې د دوکان نه بار ورته ولاړ او ښځې په دوکانونو کې دوکاندارانو سره څوکۍ کې، دا کم ایمان او کم غیرت او کم پښتو. او زمونږ د پښتنو هغه زوړ ماحول به مو ګورو، هغه بورقه چې هغه ټوپۍ به پکې وه هغه اوس شته نشته، من حیث العموم ختم شوې ده. اوس هغې ټوپۍ پورې زمونږ د وطن دا ښځې خاندي، غټ پړونه او غټ څادرونه شته نشته، ختم.
اوس نری نری صادرګي د دین مسله وسوره او دا خپل زنانو ته بیان کې چې ستاسو غاړه په خلاص شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په نښو کې یوه نښه دا ده چې ښځو به جامې اغوستې او بربنډې به هغې ته خو دا صحابه خو دا دور نه ولید وی د خدای رسوله جامه به اغوستې بربنډې جامه به اغوستې کاسیات عاریات جامه به اغوستې بربنډې به مائلات ممیلات ځان به سړو ته مایل کوي سړي به ځان ته رامایل کوي او چې پلا رځي رؤوسهن کاسنمة البحت سرونه به داسې وي عربو کې یو قسم اوښان و د هغه قبان به اوږدو او داسې یو طرف ته به مایل نو چې پلا رځي نو دا سر به یو ښي طرف ته یا ګس طرف ته کوږ وړي دې دپاره چې دا سړي راته رامایل شي او راته وګوري. نبی علیه السلام فرمایي دا زناکارې ښځې بدعمله ښځې د ښځې ژوند څه دی کور کې به ډول کوي او د کور نه بار به ډول نه کوي. نن د ښځو ژوند څه دی کور کې ډول نشته ختم او د کور نه بار چې وځي نو کم حسن او کم ډول استعمالی. د نبی علیه السلام د وینا خلاف شو که نه شو؟ د کمې ښځې زنانه چې د سر دا ویښته ښکاري دا مری ښکاري دا سټې ښکاري دا لیکې ښکاري د دې ښځې منځ په دغه حالت کې بالکل ناجایز بالکل ناروا. دا د سیپونو او د جارجټ دا نری دوپټه چې ښځو په سر کړي وي د سر ویښتې پکې ښکاري که نه ښکاري؟ او جواب راکړي ښکاري که نه؟ مری او سټ پکې ښکاري که نه ښکاري؟ او اوسنی چې کوم نری لباس راغلی دا مټې پکې ښکاري دا لاندې د پنډو نه لاندې دا نلي او دا څیزونه پکې ښکاري. دې کې د ښځې مونځ د کم ځای نه وشو؟ ناخن پالش او نوک پالش د ښځو دپاره لګول بالکل حرام دي. دا به مونځ کوي که به نه کوي چې دا اودس کوي اودس یې نه کېږي که دا لامبي او غسل ورباندې واجب یې هغې نه نه پاکېږي د هغې په ځای د ښځو دپاره نکري څه نکري دي پورې کړي شریعت دا ویلي. سر کټ کول د ښځې دپاره قطعا حرام او ګناه ده. نن زمانه کې ښځې سر کټ کوي که نه کټ کوي بلکې دومره عجیبه دور دی. څو میاشتې مخکې د چا نکاح له بوتلی یم حیات آباد ته ناستو د نکاح په تقریب کې د ما یو شاګرد و د هغه دوستان ډېر خلک راغلی قسم دې داسې وجود مې وبوګنېد خدای دې خلکو کې هغه حیا څه شوه. ناستو د نکاح په تقریب کې د دنیا خلک راغونډو خواړو چا څه پروا نه ساتله مې دا عادت خلک ناوخته شو. هغه مولانا صاحب ته ما ویل دا خو ناوخته دی. هغه پاسېد هغه د جینۍ یار ورو یا پلار راغی ما وی صاحب ناوخته دی وی جي لږ صبر وکړه هغه جینۍ تلې ده څه نوم یې واغش بیوټي پارلر که څه ټکې واغش هغې له تلې ده راځي. الله اکبر تپوس مې وکړه مې دا نوم خو ما م اورېدلی ته لږ ډېرې پېژنم هم خو دې کې مقصد څه دی وی دا سر ویښته میښته او دا قصه برابر وه. هغه مجلس کې 10-12 کسانو خبره واورېده هېڅ پروا هم پې چا ونه لرل. دا د مسلمانانو ژوند دا ټي وي کیمرې چې کوم وخت کې راوړي د واده پر ورځ د جینۍ تصویرونه هم پکې والي او د هغه نورو جینکو هم ورسره والي. اخباراتو کې هم راشي پکې لیکلي دا جینۍ او دا هلک او د خپل اقربا. هغه اسلام خو به یو طرف ته کوا زمونږ پښتو غیرت او حیا څه شو؟ د خدای قهر کې نازلېږي رونو په فحاشۍ او په بدعملۍ به نازلېږي. که مونځ نه کوې خدای به رسره ګزاره وکړي ګناه ده خو به کړي در سره که زکات دې ورنه که ګناه ده خو ګزاره به در سره وکړي غټه ګناه ده نیسي به خو د دنیا د عذاب نه به څه ګزاره در سره وکړي. خو که فحاشي او بدعملي کم قوم شروع کړه دغې قوم ته من حیث العموم خدای نظر نه کوي د رحمت د خدای قهر او غضب به پرې نازلېږي. په دې خادو په دې ودونو کې هلکان او سړي په یو کور کې او یو کوڅه کې یو بل سره ناست پاست دي. او بیا زمونږ په وطن کې پخوا به ښځو له وراګانې بوتلې داسې به وکړه ورا به یې بوتله ښځو
حضرت ټیک ته جینه کې یو بل ته راغونډې شي او شمې ممې بلې کړي او لاسونه ماسونه وپړقي په کور کې دننه دا یو خوشحالي ده کوي. اوس مې اورېدلي چې هلکانو اوراګانې بولي، دا پکې بېله نخره ده. هلکانو یو بل ته پیل یو صاحب زنځیرونه او شړنګا شړونګي شروع. حیا څه شوه؟ هغه ایمان څه شو؟ غیرت څه شو؟ ولې په دې د هلکانو پلاران او دوی خپلوان نه خبرېږي، مشران نه خبرېږي، مونږ پې نه خبرېږو، مونږ پې غلي یو. خدای به مونږ نه هم د قیامت پر ورځ تپوس کوي. نو خبره مې دې پورې کوله رونو، د دې اصلاح به څوک کوي؟ تاسو به یې کوئ. جامې جوړې دا په خپلو زنانو له اخلي. زنانه په جامو په جوړو په سپلو په کیړو پسې بازار ته ملیږي، خپله وله جامې اخلي، خپله وله جوړې اخلي، خپله وله سامانونه اخلي. د یو زنانه او بیا د یو پیغلې یا د یو جینۍ وتل بازار ته دا ګوره ډېره غټه ګناه ده. خدای دې تاسو او مونږ ټولو سره که چا کړي خدای دې ورته معافي نصیبه کړي. نو ما خبره دې پورې کوله چې الک دیندار او جینۍ دیندارې جون به خوشحاله. هغه د صحابي لور جینۍ دا خبره واورېده، وی مور یې رشته م ولې واپس کړه؟ وی په دې م واپس کړه چې د سړي دا شکل دی دا شکل دی. جینۍ ورته وی دا م ولې واپس کړه؟ دا رالېږلې چا دا هلک؟ وی مور بچې نبي علیه السلام وی ښه کومه رشته چې ما له د هغې انتخاب د دواړو جهانو سردار کړی دی. وی زما د قسم په خدای وي چې هغه ما له د ډېرو ښکلو خاوندانو نه بهتر دی. شا به یې واپس کړي، نکاح ورسره زه کوم، بس زما قبول و منظور. عمرو ابن وهب رضی الله عنه ورپسې لاړ، را واپس یې کړي. هلکه مونږ خو د خپلې لور د وجې وي چې تا سره به ګزاره ونه کړي، خو زمونږ لور در سره خوشحاله ده، زه نبي علیه السلام ته ووایم. لاړ پیغمبر علیه السلام ته علم وی سیب کارو شو. وی مهر به ورکې؟ وی جی مهر څه ته وی؟ وی مهر دا دی چې ښځې له به خامخا څه کالې څه پیسې څه شی به ورکې. وی زه خو صاحب د دغه یو څادر مالک یم چې د پرتوګ په ځای مې ځان نه تو کړی دی، نور خو ما سره څه نشته. هلکه مهر نشته، هسې ودونه کې. پیغمبر علیه السلام یو صحابي راوغوښت، وی ستا څو کوره دي؟ وی صاحب دوه. وی یو کور دله ورکړه، وبخوت. وی صاحب ومې بخوت، کور ښه وشو. وی لاړ شه حضرت عثمان رضی الله عنه پسې، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پسې او حضرت علی رضی الله عنه پسې. ما ورته یاد که 200 درهمه ته وغواړه چې درله درکړي. لاړ 200 درهمه یې د یو نه راوړل، 600 درهمه پیغمبر علیه السلام ته کېښود. وی داسې وسوکه چې دا 300 درهم ستا د ښځې مهر شو. ګوره ټول انتظام بله نبي علیه السلام او په 300 درهم بازار ته لاړ شه، ځان له ښځې له جامې جوړې واله، د کور د کم سامان یې غم واله. ځه سړی لاړ دکان ته لاړ، 300 خو یې د پلو پورې غوټه کړې او 300 یې یوړي دکان ته وخت چې ځان له ښځې له د واده سامان اخلي. دکان کې ولاړ د دې کې اواز واورېد، د ډمامې اواز. ډمامه ډنګېږي بازار کې. یو سړی اواز کې منادي، خدای مو بخا نبی علیہ السلام جهاد ته لاړ فلانکې علاقې ته. که څوک د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې جهاد کول غواړي، خو په دې شرط چې سامان جنگ ورسره خپلي، نو جهاد ته دې لاړ شي. دې صحابي چې دا خبره واورېده، غوږ یې ورته داسې لاس په غوږ کېښود چې خدای پاک. یو طرف ته اوس د ښځې انتظام د واده دی، بل طرف ته نبی علیہ السلام جهاد ته لاړ، هغه باندې به تورې بریږي او زه به دلته کې واده کوم. ابه د تورو لاندې به میدان جنگ کې زه به خپلو خوشحالو کې، دا چرته کېږي؟ په سوچ کې پرېوت. هغه سړي دوباره اعلان وکړه بازار کې روان دی، خدای مو بخښه نبي علیہ السلام پلانکې علاقې ته جهاد له لاړ. که څوک ورسره تلل غواړي خو چې سامان جنگ خپلې لاندې شي. بیا په سوچ او فکر کې پرېوت. هغه بیا اعلانونه کول، بس دا دکان نه راکوز شو. چې راکوز شو په هغه 300 درهم او په هغه نورو پیسو یې ځان له اس واغشت، د جنگ سامان یې واغشت، توره زغره غشي مشي چې کم په جنگ کې لګي، د جهاد سامان.
او یو نقاب یو رومال یې واغه چې په هغې د خپل مخ وتړ، صرف سترګې ښکاري، باقي ټول مخ پټ.